علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ. زه یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسې دپاره یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسې ته دغه طریقه در وښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو چې له یو تصویر څخه شاته ساحه یا بیکګراوند په یو کلیک سره موږ او تاسې ختم کړو. خو د هر څه نه مخکې دوستانو له تاسو څخه یوه هیله لرم که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې راوځي په هغه باندې هم کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ دوستانو. په دې سره به زما هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو را درومو دوستانو ویډیو شروع کوو چې څنګه موږ او تاسې کولی شو چې له تصویر څخه شاته ساحه یا شاته بیکګراوند چې دی موږ تاسو په یو کلیک کې ختم کړو او هغه ساحه یا هغه تصویر موږ تاسې په هر ځای کې غواړو په هر بله ساحې سره یا بل بیکګراوند سره موږ تاسې کولی شو چې هغه استعمال کړو. نو کله چې دوستانو تاسې خپل موبایل کروم بروزر به تاسې خلاص کړئ، چې کله تاسو کروم بروزر خلاص کړه په تاسې ورته ولیکئ چې www.remu.bg دغه لینک ته لیکنه تاسو ته ښکاري، دا به تاسې ورته ولیکئ او دلته تاسو ته دغه ساحه راوړي. دلته به تاسې په اپلوډ ایمیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړو هغه تصویر به تاسو ورته انتخاب کړئ، کوم تصویر تاسو غواړئ د هغه تصویر شاته بیکګراوند ختم کړئ. نو دا تصویر ما انتخاب کړ، زه په ډن باندې کلیک کوم. چې کله په ډن باندې ما کلیک وکړو ګورئ دوستانو د دې تصویر شاته ساحه یا کوم بیکګراوند چې دی هغه ختمیږي. نو موږ سره دلته ګورئ دوستانو اپلوډینګ روان شو. دلته به دوستانو تاسو لږ صبر ورته وکړئ تر څو د دې تصویر څخه شاته ساحه موږ تاسو ته ختمه شي. ګورئ دوستانو هغه تصویر شاته ساحه چې دی موږ تاسو ته بالکل ختمه شوه. ګورئ ولیکل چې ریمیو بیکګراوند. ګورئ دوستانو موږ تاسو ته د دې تصویر شاته ساحه ختمه شوه. له هر یو تصویر چې تاسو غواړئ په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هغه شاته ساحه ختمه کړئ. دلته به تاسو په ډاونلوډ باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په ډاونلوډ باندې کلیک ګورئ دوستانو دا ډاونلوډ ته موږ تاسو سره روان شو او زموږ ستاسې د تصویر څخه دغه شاته ساحه ختمه شوه. ګورئ دوستانو د دې شاته کوم بیکګراوند چې دی هغه ختم شو. بالکل تاسو په دې طریقې سره کولی شئ چې د هر یو چې تاسو غواړئ چې هر یو تصویر بیکګراوند ختم کړئ، په اسانۍ سره کولی شئ چې د دې په واسطه د هر تصویر شاته بیکګراوند ختم کړئ. مننه.